Go there هلته لاړ شه. Go there. Come here دلته راشه. Come here. Come fast ژر راشه. Come fast. Go backward شاته لاړ شه. Go backward. دومره غټه خبره نه ده. No big deal. No big deal. ما هغه ته رشوت ورکړ. I greased his palm. I greased his palm. هغه یو کبرجن سړی ده. He is a big-headed guy. He is a big-headed guy. زه تا بادشاه کومه. I make you king. I make you king. ته په جوب کې نسوار لرې. Do you have quid in your pocket? Do you have quid in your pocket? په جوب کې نسوار در سره شته یعنی نسوار لري. د quid معنی ده نسوار ته ویل کېږي په انګلیسي کې quid. هغه لس کلن بند تېروي. He is serving 10-year sentence. He is serving 10-year sentence. Serving معنی تېرول. sentence ویل کېږي سزا یا بند. هغه چاقو راوباسه. He took out the knife. He took out the knife. knife چاقو ته ویل کېږي. took out معنی د take out دویم حالت معنی دی راباسل. له جوب څخه راوباسل یا له بل شي څخه. انصاف خو انصاف ده. Fair is fair. Fair is fair. زه به له تا څخه خپل غچ واخلم. I will take you my revenge. I will take you my revenge. take معنی اخیستل. revenge معنی غچ. بیا هغه خبره شوله. Here we go again. Here we go again. دا یو اصطلاح د اکسپریشن ده یعنی بیا هغه خبره شوله. ته همیشه یا هر وخت زما سپکاوی کوي. Always you put me down. Always you put me down. Always you put me down. موږ بېوسه یو یا زموږ لاسونه تړلي دي. نو په انګلیسي کې به وایو Our hands are tied. Our hands are tied. زموږ لاسونه تړلي یعنی موږ بېوسه یو. موږ هیڅ نشو کولی. د بریا په هیله. نو په انګلیسي کې به وایو break a leg. break a leg. د بریا په هیله. یا good luck هم ورته ویل کېږي. good luck د بریا په هیله یا ستا د کامیابي په هیله. good luck. زه غواړم چې سر جوړ کړم یا زه غواړم چې ویښتان جوړ کړم. نو په انګلیسي کې به وایو I would like to get a haircut. I would like to get a haircut. Get a haircut تمنه د سر جوړ ویښتان جوړوله.
ویښتانو جوړولو ته ویل کېږي get a haircut. آیا دا $30 ارزانه کولی شي؟ نو په انګلیسي کې به وایو can you knock up $30 it. can you knock up $30 it. آیا دا $30 ارزانه کولی شي؟ knock up ویل کېږي ارزانه کوله. ما ته یې پرېږده. نو په انګلیسي کې به وایو leave it to me. leave it to me. ما ته یې پرېږده یعنې زه ترسره کوم دا کار. leave it to me. ټوله یوه خبره ده. نو په انګلیسي کې به وایو all the same. all the same. all the same. زه داسې فکر نه کوم. I don't think so. I don't think so. زه داسې فکر نه کوم. دا هغه وخت استعمالیږي کله چې تاسو نه رضایت ښایئ یا یو چا سره په یو خبره موافق نه یئ نو تاسې ورته وایئ چې I don't think so. زه داسې فکر نه کوم چې داسې به نه وي یعنې داسې به نه وي. نو په انګلیسي کې به وایي I don't think so. مخته راشه. come forward. come forward. forward معنا مخته راتګ مخته. come معنا راتلل یعنې مخته راشه. شاته لاړ شه. go back. go back. سمه ده. it's okay. it's okay. هغه خوشحاله ښکاري. he looks happy. he looks happy. تو ولې ناوخته وې؟ why were you late? why were you late? زه په رش کې بند وم. I was stuck in traffic. I was stuck in traffic. دننه راشه. come inside. come inside. ستا کور چیرته ده؟ where is your house? where is your house? زما کور په ښار کې ده یا په بازار کې ده. my house is in city. my house is in city. city معنا ښار یا بازار. تا ته چا وویل؟ who told you? who told you? سپا خبره وکړه یا سپا ووایه. say it clearly. say it clearly. پورته منزل ته لاړ شه یا پورته لاړ شه. go upstairs. go upstairs. دا پرېږده. leave it. leave it. ته یې غواړې؟ do you want? do you want? د هغه نه پوښتنه وکړه. ask him. ask him. راپاڅېږه. get up. get up. دا ګل کړه یا دا بند کړه. turn it up. turn it
up څراغونه یا ګروپونه روښانه کړه یا بلې کړه. turn on the lights turn on the lights راویښ شه wake up wake up مخ دې ومینځه wash your face wash your face wash your face غسل وکړه یا ولمبه take a bath take a bath دا واخله buy it buy it دا خرڅ کړه sell it sell it دا قیمت ده یا دا ډیر جګ ده. it is expensive it is expensive دا ارزانه ده. it is cheap it is cheap مهرباني وکړه لږ په کراره خبرې کوه. speak slowly please speak slowly please دا خوندور ده. it is tasty it is tasty دننه راشه come in come in بهر ووځه یا د باندې ووځه get out get out زه هیله لرم یا زما امید شته I hope I hope یوه ټکسي راونیسه take a taxi take a taxi زه به کوشش وکړم یا زه به هڅه وکړم I will try I will try ډیر ښه یا آفرین ډیر ښه well done well done دا هیر نه کړې don't forget it don't forget it ماته یې رایاد کړه remind me remind me دروازه کلپ کړه lock the door lock the door د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې وو. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک
مهربان رب سپارم هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.